حضرت مالک ابن دینار رحمه الله یو لوی بزرگ تیر شوی دی. مالک ابن دینار په ګاون کې یو مجوسی اوسېده. مجوسی دې ته وایي چې د اور عبادت کوي. مجوسی د اور عبادت کو نو دې ورغې نصیحت ورته کوي چې وروره داسې مهرباني وکړه چې بس ته د اور عبادت پرېږده. سړی ورته وایي چې ما خو 100 کاله یا 80 کاله خوش عمر د اور عبادت وکړو، اوس د مرګ په غاړه ولاړ یم، نو ولې خدای به دا معبود ځان له بدل کړ؟ وایي ته ولې د اور عبادت کوې؟ وایي دې دپاره چې اشنۍ مې ورسره جوړه چې وسوځئ مې نه. ځکه نه 80 کاله خوشه عبادت تېره دې اور وکړه، اشنۍ خو به دې جوړه شوې که نه ګوتې یوسه، نو که اوس یې ونه سوځولی اشنۍ دې ورسره جوړئ خو بیا به دې نه سوځئ. او که 80 کاله کې دې اور دوست نه کو سوځئ دې وروسته به دې څنګه بچ کېږي؟ سړي سوچ وکړو چې واقعي دا خو سوځول کوي. وی څه وکړمه؟ وی مسلمان شه، د اور د عبادت پرېږده، یو الله ومنه. وی ښه چې یو الله ومنم او مسلمان شم څه چل به کېږي؟ وی الله به جنت درکړي. هلکه 80 کاله مو له دشمني کړې ده. وی زه یې ذمهوار یم چې الله به جنت درکړي. وی ذمهواري یې وی ولیکه کاغذ. دیم خوشحاله و، فورا یې کاغذ ولیکه. او اتفاق ته ګوره په دغه شپه دا مجوسي مړ شو، کلمې وی مسلمان شو، او چې کلمې وی مسلمان شو په دغه شپه مړ شو. وارثانو ته یې وصیت وکړ، وی چې زه کله په قبر کې تاسو ما کېدی زه مسلمان یم، بس ما دا مجوسیت پرېښی، یو الله منم. نو مهرباني به کوئ مالک ابن دینار به مې جنازه کوي، د هغه په لاس مې ایمان راوړی او دا کاغذ به راته په دا سینه د پاسه کېدی په لحد کې. که الله ما ته وایي چې ښه 80 کاله او 100 کاله دې زما دشمني کړې ده او رالې پکې نیمه ورځ دې زما عبادت وکړه، په دې هغه 80 چېرته بخم، نو زه به وایم چې الله زه خو نه پوهېدم، خو دغه کاغذ راته مالک ابن دینار لیکلی دی، اپې ګواه دی، بس په دقې مې ستا ایمان اختیار کړی دی. دا راته په سینه د پاسه په قبر لحد کې کېدی. واقعي چې مړ شو هغه بزرګ راغی ویې لمبو، غسل یې ورکړ، کفن یې ورکړ، لحد کې ښخ کړ، جنازه یې پرې وکړه، لحد کې دفن کړ، کاغذ یې ورته په سینه کېښود. خو چې مالک ابن دینار کور ته راغی اوده شو سملاسته، نو په غریب پاړه کلکي راغی چې دا مې څه غلطي وکړه، دا جنت زما دی چې زه خلکو له کاغذونه لیکم، د دې ټیکهدار زه یم، ما ته د ځان پته نه لګي چې جنت ته به لاړ شم او که نه، نو بل لستامونه له کوم ځای نه ورکوم، دا مې څه غلطي وکړه خدایه پاکه. اسنه ته مې راونه نیسې اوس د قیامت پر ورځ چې ای مالک ابن دیناره دا جنت ما تا پسې لیکلو چې ته خلکو له پکې یو ټوټه ورکې، ته د جنت ټیکهدار یې چې خلکو له جنتونه ورکې، دا خو زما دی. اوس پردې شي چې څوک چاله ورکړي نو پې خو څه کېږي که نه، لکه ستا جایدادي او دې چا پسې ولیکم، نو ته به هم څونه ما ته غوسه یې چې ښه دا ستا و چې ته یې لیکې. نو هسې نه الله رانه په دې غوسه نه شي چې ای مالک ابن دیناره جنت زما و، اسلامونه یې خلکو سره ته لیکې، کاغذونه خلکو له ته ورکې، خدایه دا مې څه غلطي وکړه، زما توبه ده بیا به داسې نه کومه. زړه کې اوس سوچ کوي چې زم د شپې پته او دا قبر کنومه چې دا کاغذ ترې راوباسم، قبر وکنم چې دا خپل کاغذ ترې راوباسم، په دې سوچ کې دی کې وده شو. چې وده شو جنابه اوس هغه سړی په خوب کښېني، هغه مجوسي چې مسلمان شوی، یو خشته ښکلی باغ کې دی او چمنونه دي پکې او اونې دي پکې، آبشارونه دي پکې، ولی دي پکې، ډېر اعلی د جنت باغ. حضرت مالک ابن دینار ورته ویې لکه څنګه شوې؟ یاره وی الله خو یې تا خوشحاله کړي، ایمان مې راوړه، ستا په لاس مې بیعت وکړه، الله مسلمان کړم، جنت خدای را کړ. چې ور مخامخ شم وی زه جنت ته، هلکه ما له خپل کاغذ را کړه. اوس دې په خوب کې ورته وایي دې سره خو خپل کاغذ غم دی، تا له خو مې ایمان دغه درکړه، دا کاغذ درکړی دی، خو راکړه ما له خپل کاغذ، بس تا داسې به الله جنت درکړه. واله مړه وي ستا په کاغذ څه کومه، بل کاغذ دی واله، ما له الله جنت را کړی. چې راویښ شو کاغذ یې لاس کې، بزرګ دی بزرګانو خپل کرامتي کاغذ یې لاس کې، وی دې نه پس به بیا چاله کاغذونه ورنه کړم. نو مهربانه ذات دې ته وایي چې د 100 کالو کفر په یو توبه بخي، د 200 کالو کفر په یو توبه بخي، د 1000 کالو کفر په یو توبه بخي. یو توبه وباسي کافر
ارس ورته وبخي هندې ته نه ګوري څومره ظلم یې کړو په یو توبه لاله مسلمان شو حضرت حمزه رضی الله عنه سره زیاتې وحشي ته نه ګوري حضرت حمزه رضی الله عنه شهید کړو څونه ظلم یې ورسره زیاتې کړو په کفر وخت ظلم اوس خو موږ صحابي دی وحشي رضی الله عنه د لوی مرتبه خاوند معاف نو الله قرآن شریف شروع دی نه کړی دا الحمدلله رب العالمین ټول خشتاو کل صفتنا اغا الله الذي چې د ټول مخلوق پروردگار دی د ټول مخلوق پالون کې دی واقعي او ورپسې وای الرحمن الرحیم ډیر زیات مهربانه او انتهایی رحم والا ذات دی او چې حقیقت کې سړی سوچو کې نه الله هم دغه څه دی ډیر زیات رحم والا ذات دی او ډیر زیات مهربانه ذات دی دا الله عمر لوی رحم او دا الله عمر لوی مهرباني دا په بل چا کې نشته دا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه دا هغه سخت وکړ انتهایی سخت اعلان وکړ چې شراب بسو کم نشي د دې نشي اړي ګنا نه سره پاسانه وړي خو شرابونه او لیدل لګره پلار باندې روان دی او سړی ولیدو هغه سړی د یو زمي د کور نه یو د کافر د کور نه راووته او بوتل له شراب وسره چې د سړی حضرت عمر رضی الله عنه ولید چې ولکه هغه د حضرت عمر په لار د ګوام ضرورت نشته امیر المؤمنین په خپل ولیدم او شراب یې را سره په خپل ګیر کړل اوس پسې کېږي دا سړی په داړه کې وي چې خدای اوس خو مې معاف کړي بیا مې توبه ده د پلار مې توبه چې بیا به شرابو له ګوتې نه وړم بوتل یې راواغېستو څادر یې د اوږې نه کوز کړو زر یې د تاو کړو ترخ کې پټ کړ حضرت عمر رضی الله عنه شراب خو لرې دی نه پېژندلی کېږي قدم یې ورتېز کړو سړی د مټه کلکونې وړ ودرېږه یې ترخ کې رسېږي وی صاحب څادر دی وی څادر کې څه دي وی بوتل دی وی بوتل کې څه دي وی پی دي پکې چې راشه په دې به بچ شم وی ته راوباسه هغه خو لیدي چې پی رنګ بل شان دی او د شرابو رنګ خو بل شان دی راوباسه هغې غریب لاسونه رپېږي او ورو ورو څادر سپړي چې بوتل ته سینګ ګوتې کړې بوتل لاندې ته وغورځېده او چې لاندې ته وغورځېد بوتل دونه ګرم او دونه ګرم چې د ګوتې نه شوی وروړی او چې لاندې ته وغورځېده پی ته وبهېدل او د پیو نه بړاس خېږي بړاس ته خېږي حضرت عمر رضی الله عنه حق حیران شو او سړی هم ډاډه شو سړی هم کلک ودرېده حضرت عمر رضی الله عنه ته ویې هلکه داسې کار دی بس د معاف خو یو څه رښتیا رښتیا ال راته ووایه دا څو وی صاحب معاف شم یو وی دا شراب دې کور کې مې واغېستل خو چې ته مې ولیدې ویارېدم چې عمر خو په خپله ولیدم چې خدای صبر راسره کوي نو په دې اړه کې مې توبه وویسته په خولې مې غږ هم نه دی کړی چې خدایه ما معاف کړه او په ما د حیا څادر واچوه آینده له ما توبه بیا به داسې نه کوم نو وی دا زما د هغه توبې چې الله ته مې وکړي را باندې حیا او د حیا څادر واچوه دا د هغې برکت و چې الله مې حیا وساتل حضرت عمر رضی الله عنه ورته وایي بلکل ستا دعا الله قبوله کړه ستا توبه الله قبوله کړه او الله هغه شراب په پیو بدل کړل چې ته رسوا نه شي دا منم شراب هم یو بیدون کې سیال شی دی او پیم بیدون کې سیال شی دی نو که یو په بل بدل شي نو لویه خبره نه ده خو تعجب راته په دې راځي چې دا پی دی په دا طرف کې ګرم چا کړل ځکه تا وی ګرم دی ګرم دا بړاس چې دی خېږي دا ګرم چا کړل نو الله ته چې په سچه د توبه وویسته که نه د زړه د اخلاص نه یو هغه توبه چې دا مونږ وایو سبحه در کف توبه بر لب دل پر از ذوقی گناه معصیت را خندمې آیت به استغفار ما چې په لاس باندې تسبیح دی او په خولې وی توبه 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 او ورځې د ګناه ډکې چې کله به میدان خالی کېږي چې په دا دکان ورشم او کنډرې وکړو په دې الله نور هم غوسه کېږي دا الله پورې خندا ده د الله سره خندا ده یا څوغلا لځي که نه توبه توبه خدایه توبه توبه او تسبیح م راوباسي خدایه نو چې رسوا نشم ښه کنډر به کوم خو چې څوک را باندې راویښ نه شي دا الله پورې خندا شوه که نه شوه
یا سودی کاروبار کې د سود یا نور ګنده کاروبار کې او خدایا خډیره ګټه پکې راکې الله ګوره ضرورتمند او محتاج او مهربانه بادشاہ نو په ګناه کې د الله نه سوال کې او مهربانه بادشاہ ګناه کې الله تعالی مهربانه بادشاہ چې الله مهربانه او په دې ګناه کې ګټه درکولي چې په دې سود کې نو په حلالو کې نشي درکول نو یقینا الله مهربانه دی دا الله نه زیات مهربانه بل څوک نشته یو حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا الله مهرباني ښيي وی یو سړی په ځنګل کې روان دی صحرا کې اس وسره دی او پاغه اس د خوردنوش د خوراک سکاک سامان بار دی وی یو ځای ته ورسېد په ځنګل کې یو مینځ ته او دی ستړی شو اوده شو چې اوده شو دا سړی او کله راویښ شو نو اس ته تښتېدلی اس نشته نو دا سړی وایي چې لکه اس مې څه شو یو خوا منډه بل خوا منډه داسې اخوا منډې تړلې وایي چې هغه خپل اس را پیدا کړ او په اس د خوراک هم پروت دی ډوډۍ موډۍ اوبه مو بې پې پاسه پرتې وي اس پیدا نه شو منډې تړلې یو خوا بل خوا ووالې خو اس یې پیدا نه کړ اوس به زه خورم څه سکم به څه او کلي رانه دونه لرې چې پیاده تلیم نه شم او دا خو زمري دي او دا قصې پسې او حیوانات دي دا به څه کومه نو ډېره ژوند نه مایوسه شي ښه منډې وایي او ښه ستړي شي او ښه تږي شي وږي شي د ژوند نه مایوسه شي چې د ژوند نه مایوسه شي نو راشي چې کوم ځای ته اس غیب شوی تښتېدلی هلته سملي چې دلته به سملمه او ځکه خوب راغی په دې خوب کې رانه سا وخته نو چې دې څنګه اوده شي او د خوب نه راپاسي او سترګې وغړي نو اس ورته هغسې خوا کې ولاړي او هغه د ډوډۍ او د خوراک او د اوبه موبه پې د پاسه امانت سالم پراتی دی ورپاسې هغه اس قابو کې د کلکې ونیسي او دې دونه خوشحاله شي چې د خوشحالۍ نه خوله خطا شي وی اللهم انت عبدي وانا ربک یا الله ته مې بنده او د خدای نبی علیہ السلام وی اخطا خطا شي لکه ته مې خدای او زه دې بنده خولې خطا شي چې دونه خوشحالي دی د هغه خوشحالۍ اظهار دی چې ته مې بنده او زه دې خدای دونه خوشحاله شي خطا شي وی تاسو اندازه ولګوئ چې دا بنده په دې اس موندلو په دا خوراک او سکاک موندلو څونه خوشحاله دی جون ورته میلو شو که نه وی د مسلمان انسان په توبه الله د دې سړي نه زیات خوشحالېږي دې دومره نه دی خوشحاله لکه څونه چې الله خوشحالېږي او الله اعلان کوي قرآن حکیم کې اعلان کوي نبی علیہ السلام ته اعلان کوي چې دې خلکو ته ووایه نبئ دا خبر کا اعلان ورته وکړه انی انا الغفور الرحیم زه بخون کې او د مهربان یم او د مبالغې لفظ دی ګورئ او دا جمله هم د تاکید او د مبالغې جمله ده چې خامخا بېشک او تاکید سره دا خبره کوم مضبوطه خبره کوم چې زمانه زیات بخون کې بل څوک نشته او زمانه زیات مهربانه ذات بل څوک نشته د سلو زرو کاله کفر درته بخم یاره چې په سچرې توبه ویسته او سر دې راته کېښوده او که یو سړی داسې نه کوي الله نه معافي نه غواړي الله د توبه نه وباسي نو بیا به څه کېږي ورپسې دقه ځای کې الله فرمایي وان عذابي هو العذاب الالیم بیا ګورې سم چې ښه زما عذاب چې دی هغه هم د تاکیدي جمله ده هم ډېره کلکه خبره الله کوي مضبوطه خبره چې زما د عذاب نه دردناک عذاب هم ګورې بیا د بل چا نشته ته چې سړی راونیسم که نه نو بیا پرېږدم هم نه او چې چاله عذاب ورکوم که نه نو سل هغه د دنیا د ګوټ ګوټ چې د دنیا پهلوانانو طاقتمن را یو ځای کې ما نه څوک نشي بچ کولی شي نه او نه څوک زما د جیل نه تښتېدی شي او نه الله د چا نه رشوت دی او نه د چا سپارش ته محتاج دی چې سپارشونه به قبلوي بیا ګورې زما د عذاب نه خطرناک او دردناک عذاب هم د بل چا نشته دی دا د الله ذوالجلال وینا ده د الله د کتاب وینا ده زما د خولې خبره نه ده د نبی علیہ السلام خبره ده او د الله د طرف نه ورته اعلان دی چې ته دې خلکو ته داسې اعلان وکړه